مونږ باندې خو الله احسان کړی، قرباني وکړو، په خپل هم کړو، خلکو له مور او په صدقې کې راته دا اساني راوسته چې ثواب درته پې میلاویږي، که نه ورکې نه ګناهګارېږي. او زکات را باندې صرف لږ شانتې په هغې کې مونږ ډوک پوک کوو، زکاتونو کې هم اخوا دېخوا کوو، حالانکې لږ شان مقدار دی، معمولي شان دی. په څلوېښتو کې 1 روپۍ صحیح. نو دوی وی چې پیغمبر موږ ستا خبره نشو منلی، ځکه چې تا خو داسې لا معجزه نه ده راوړې، ته موږ ته داسې معجزه وښایه بس چې اور راشي هر څه ویسي، بس موږ به ستا خبره ومنو. نه الله جل شانو فرمایي دا دروغ وایي، بیا هم نه مني. ولې؟ د دې نه مخکې پیغمبران راغلي وو، کومو چې دا معجزه خپله ښودلې، کومه معجزه چې دوی غواړي، خو دوی هغه پیغمبران قتل کړه. حضرت زکریا علیه السلام قتل کو، حضرت یحیی علیہ السلام قتل کو، د حضرت موسی علیہ السلام په بېعزتۍ پسې لګېدلي وو، حضرت عیسی علیہ السلام باره کې دا عقیده وه چې مونږه وجلی دی. څومره نقصان دی پیغمبرانو ته ورسو، حالانکې هغه معجزې ورته هغوی راوړې وي. نو که تم ای پیغمبره هغه پیغمبر هغه چې کومه معجزه ده هغه ورته ته اوس وښیې، بیا هم دی ایمان په تا باندې نه راوړي، ځکه دا خوی بد رابانه بسیار، خوی خراب دی، نو بانې ډېرې ورځي دي له دا تا چې کومې معجزې راوړي ای پیغمبر دا کافي نه دي؟ د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک معجزې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام رازی رحمت الله علیه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام زر معجزې وي. امام سیوطي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي 400 معجزې وي د نبی علیه السلام سره، ټولې څو شوې؟ 1400 شوې. زه د هغې را جمع کوم، خو زه وایم نه، د نبي علیه الصلاة والسلام چې کومه معجزې وي هغه د 6,000 نه هم سیوا وي. ولې؟ د قرآن مجید هر آیت مبارکه هغه معجزه ده، د قرآن مجید هر آیت مبارکه معجزه ده، او د قرآن مجید آیتونه څه د پاسه 6,000 دي. نه الله جل شانو فرمایي چې دی یو معجزه غواړي تا نه پیغمبره، چې دا اور والا معجزه ده پخواني پیغمبرانو کې وتم داسې وکړه نو موږ به ایمان راوړو. الله جل شانو فرمایي دا بانی دي صرف ان کنتم صادقین. څه مطلب؟ الله جل شانو فرمایي دینه مخکې پیغمبران راغلي دغه معجزې ورسره وي، نو فلم قتلتموهم، تاسو دغه پیغمبران ولې قتلول؟ حالانکې هغې سره جاءوا بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، هغه پیغمبران سره سپارې وي، صحیفې وي، واضحه کتابونه ورسره، معجزې ورسره، هغه پیغمبران تاسو قتل کړل. د پیغمبر نه دی پیغمبر نو یوه معجزه غواړي؟ آیا د پیغمبر دا قرآن مجید چې کومه معجزه ده دې نه بله غټه معجزه شته؟ څنګه معجزه ده؟ څو کاله وشو د قرآن د نزول؟ 14,500 کاله چې دا کمپلیټ شوی دی تقریبا. 14,500 کاله وشو. 14,500 کاله مخکې قرآن چیلنج ورکړی دی فأتو بسورة من مثله او فأتو ب10 سور او فأتو بمثل هذا القرآن، دې قرآن مجید په شانتې یو آیت ښایزه راوړه ته مقابله وکړه. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یو آیت ووایه، خلک راتله شاعران او ټول ناکامه شو. والله ما هذا قول البشر، یو سړی راځي او هغه زما دې په الله قسم دا آیت خو سره صحیح ولګېدو، والله ما هذا قول البشر، زموږ دې په الله قسم دا د انسان کلام وی نه دی. اوس پورې چیلنج دی، اوس ته څوک قبول کړي که نه؟ اوس ته راشي د قرآن مقابله دې وکړي. د قرآن مجید د حقانیت چې دا یو حق کتاب دی او د دې بهترینه معجزه هغه دا ده چې اوسه پورې څوک مقابله نشي کولی. ضروري کې مقابله د دې نه بله غټه معجزه شته؟ نشته. الله جل شانو فرمایي پیغمبران سره کتابونه مو، پیغمبران سره خپلې صحیفې مې، پیغمبرانو سره معجزې مې، دوی هغه پیغمبران قتل کړه. پته لګي چې دوی چې دا کومې خبرې کوي دا دروغ وایي، چې ای پیغمبره تم یو داسې معجزه راوړه چې هغه اور والا معجزې او زموږ د قربانۍ ځان سره ویسي او وخوري، موږ به په تا باندې اعتماد وکړو، ایمان به د باندې راوړو. دروغ وایي. الله فرمایي نه کوي، خوی خراب دی خوی. الذين قالوا، هغه کسان چې وایي
ان الله بشک الله عهد الینا مونږ ته حکم کړی الله نؤمن لرسول چې مونږ به پیغمبر باندې چرته اعتماد نکوو ایمان به پې نه راوړو حتی تر دې پورې یأتینا بقربان چې مونږ ته یو قرباني راوړي تأکله النار او هغه اور اخري. قل ورته ووایه پیغمبره قد جاءکم دا جواب ورکوي د دې خبرې د مطالبې جواب دی چې کومه مطالبه وه که نه چې داسې معجزه راوړه د هغې جواب دی. قل ورته ووایه پیغمبره قد جاءکم رسل من قبلي زما نه مخکې پیغمبران راغلي بالبینات او ډېرې معجزې ورسره وبالذي او هغه معجزه مو سره وه قلتم کومه چې تاسو غواړئ مانه فلم قتلتموهم تاسو دغه پیغمبران ولې قتل کړه ان کنتم صادقین که تاسو په دې خپله مطالبه کې چېرته رښتوني یې نه یې رښتوني که نه تاسو وایئ چې دا معجزه راوړو موږ به ایمان راوړو دروغ وایئ نه راوړي. فان کذبوک اے پیغمبره که دوی ستا نه انکار کوي او تا ته دروغجن وایي فقد کذب رسل من قبلک دې نه مخکې هم دي پیغمبران ته دروغجن ویلي جاءوا بالبینات دغه پیغمبران واضحه معجزې ورته راوړې والزبر او سپارې ورته راوړې والکتاب المنیر او واضحه کتابونه یې ورته راوړو. دا تسلی ورکوي نبي علیه الصلاة والسلام له چې دا خلک ستا نه انکار کوي نو ته په دې مه غمجنه کېږه ځکه دا د دې عام یو عادت دی لأن الشیء اذا عم سهله دا یو قاعده ده کله چې یو څیز عام شي نو هغه اسان شي کله چې یو څیز عام شي نو هغه اسان شي. په روژو کې ګورئ نه چې رمضان المبارک ټولو خلکو ته روژه اسان وي او چې ټولو خلکو روژه نه وي چېرته او ده پکې روژه وي د ده بیا سهل وي لأن الشیء اذا عم سهله کله چې یو څیز هغه عام شي نو هغه اسان شي. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې دا ستانه انکار دا صرف ستانه انکار نه دی دا خو دوی د مخکینی پیغمبران هم داسې انکار کړی ته په دې مخه پکېږه ښه مخکینی پیغمبران هم دوی ته معجزې راوړې وي او الزبر سپارې راوړې وي الکتاب المنیر او واضح کتاب راوړې بینات خو معجزه ورته وایي. الزبر بمعنى المزبور ای المکتوب زبر دې ته وایي چې کوم څیز لیکلی شوي کوم څیز لیکلی شوي هغې ته کتاب وایي. نو کتاب ته یو سړی وایي که نه زبرت الکتاب ما کتاب ولیکو کار یو لیکلی شوي څیز هغې ته زبور وایي او جمع زبور راځي او یا دا زبور چې دی زبور نو هر هغې لیکلو ته وایي چې په هغې کې خلکو ته وعظ او نصیحت سخت خبرې او نرمې خبرې پکې موجود دي نو هغې ته زبور وایي. داود علیہ السلام کتاب ته هم ځکه چې الله ورکړی زبور وایي چې په هغې کې فيه الزواجر والمواعظ ځکه په هغې کې نصیحتونه او سخت خبرې او دا څیزونه پکې ډېر زیات وعد او وعید چې څه ته وایي دا پکې ډېر زیات صحیح ده. او الکتاب المنیر او کتاب داسې کتاب چې هغه زبر دا یا صحیفو ته وایي او یا سپارو ته وایي بس دغه صحیفې دي چې کوم پیغمبرانو ځان سره راوړي یا د زبور نه داود علیه السلام کتاب ته نسبت دی چې په هغې کې په یو زبور کې ډېر زیاتې سپارې موجود وي هغې ته نسبت والکتاب المنیر او واضحه کتاب به دغه پیغمبرانو راوړو نو هر پیغمبر سره خپل کتاب و. كل نفس دا یو آیت مبارکه دی حیران کړم وبالبینات والزبر والکتاب المنیر معجزې وي او کتابونو د پیغمبرانو سره پته لګي د پیغمبرانو دا معجزې جدا سیزو او کتابونه جدا سیزونو څه مطلب دی کتابونه ولې جدا یاد کړل د پیغمبرانو او معجزې ولې جدا یاد کړې د دې نه معلومیږي چې د هغه پیغمبرانو کوم کتابونه نو هغه معجزې نه وي او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم کتاب ملاو شوی هغه معجزه ده نه رسې په دې خبره دا فرق دی ښه. بیا الله جل شانو فرمایي چې اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم کل نفس ذائقة الموت کو دی انکار کوي نو کوي دي کنه ته ولې غمجنه کېږي هر سړی خو الله طرف ته روان دی حساب کتاب خو به الله کوي بیا دې خبر نو کل نفس هر سا اغستون کې ذائقة الموت هغه سکون کې د مرګ وانما توفون اجورکم یوم القیامه او بیا به الله جل شانو د قیامت پر ورځ تاسو ته پوره ثواب درکړي د قیامت پر ورځ فمن زحزح عن النار کم سړی چې لرې کړی شو د اور نه وادخل الجنه او د جنت ته داخل کړی شو فقد فاز بس د کامیاب شو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او د دنیا خو بس دوکې لږ شانتې
نفع د لک شان سامان دی کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس سکون کې دی مرګ لره دا نفس یا روح ته وایي څه ته روح ته او یا دا نفس یو جدا څیز دی زما خو ذهن کې دا خبره ده چې ما څونه مطالعه کړې د هغې په رڼا کې یو خبره ته کوم چې د انسان نه کله روح وځي نو دی نه مړ کېږي روح خو صرف د الله جل شانو حکم ته وایي چې دا انسان په ژوندی دی او د دې انسان نه چې د مرګ په وخت کې څه وځي هغې ته نفس وایي څه ورته وایي نفس جسم خدا دی دا مخامخ چې ښکاري او د انسان نه چې د مرګ په وخت کې کوم څیز وځي چې د هغې د وجې د انسان دا زندگی جوړه ده هغې ته نفس وایي ځکه بل ځای کې الله جل شانو فرمایي الله یتوفى الانفس حین موتها الله د مرګ په وخت د خلکو نه نفس علي نفس روح نه دی یاد کړی الله یتوفى الروح عند موتها نه دی الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها او د روح باره کې الله فرمایي قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قليلا روح باندې تاسو نه پوهېږئ دا څه څیز دی بس دا د الله جل شانو یو حکم دی کل نفس ذائقة الموت هر نفس په د مرګ ذائقه سکی هر نفس په د مرګ ذائقه سکی الکه ذائقه چې څوک سکی دا ژوندی که مړی ژوندی پته لګي چې مرګ هغه نفس ته نه راځي مرګ دی بدن ته راځي مرګ څه ته راځي بدن ته راځي دا بدن مړ شي نور خو انسان اصل څیز دی پکې نفس هغه ژوندی دی چې الله جل شانو هغه سره بیا څه کوي حساب کتاب اور سره برابر وي خو څوک را باندې چېرته اعتراض ونه کړي چې پته نه لګي چې دا کمې په دیوبندۍ دی که پنجپیرې هغه خبرې نشته خو عامه یوه خبره دا کومه چې کل نفس ذائقة الموت هر ذی روح څیز هر نفس ذائقة الموت هغه سکون کې دی مرګ لره دا سکون کې صحیح پته لګي دا به ژوندی نو نفس چې د انسان نه وځي د مرګ په وخت کې هغه ژوندی ځکه هغه به د مرګ ذائقه سکي نه رسې په دې باندې وانما توفون اجورکم یوم القیامه الله جل شانو بیا به د قیامت په ورځ پوره بدلی درکوي تاسو ته فمن زحزح عن النار ای فمن ابعد عن النار زحزح څه ته وایي الزحزح التنحیة والابعاد یو څیز لرې کول دا کمال دی په الله مې د قسم دا کم آیت مبارکه دی فمن زحزح عن النار څوک چې د اور نه لرې کړی شو څوک چې د اور نه لرې کړی شو ادخل الجنه او د جنت ته داخل شو فقد فاز دی کامیاب شو غوږ کېده فمن زحزح عن النار څوک چې د اور نه لرې کړی شو پته لګي چې دا تمام انسانان د اور په غاړه باندې ولاړ دي هر انسان په ډېره په خطر کې دی ګوره یاد ساتئ دا ډېر خطرناک آیت مبارکه دی فمن زحزح څوک چې لرې کړی شو څه مطلب دی چې موږ اور ته ګوره ډېر نږدې یو ډېر خطرناک ډېر په خطره کې یو موږ فمن زحزح څوک چې لرې کړی شو عن النار د اور نه او ادخل الجنه او جنت ته داخل کړی شو فقد فاز دی کامیاب شو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور ښه یو بله خبره مرګ واحد دا څیز دی چې دې نه څوک انکار نشي کولی امام رازي رحمت الله علیه په ساینس باندې ثابت کړی دی په ساینس باندې چې مرګ انسان ته څنګه راځي وایي چې یو په انسان کې رطوبات دي انسان د دوو څیزونو نه جوړ دی یو د رطوبت نه یو د حرارت نه یو د رطوبت نه یو د حرارت نه او کم رطوبت چې دی په انسان کې او کم حرارت چې دی دا کنټینیوسلی په تسلسل سره مسلسل رواني او یو وخت داسې راشي چې هغه اصل حرارت هغه ختم شي او د هغې سره هغه اصل رطوبت هم ختم شي نو انسان ته مرګ راشي پوهېږې په دې خبرو